السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو دوستانو، په نننۍ ویډیو کې ډېر خوندور ښایسته اپلیکیشن در پیژنم. دلته کې به تاسو ته ښکاري په سکرین باندې یو ښایسته ډیزاین دی، ډېر زیات ښایسته دی. په دې کې موږ یو ای لیکلی دو او بیا مو یو افنان نام پې لیکلی. موبایل چې کوم خوا خوځوو د هغه خم ورسره خوځي چې ډېر په ښایسته ډیزاین کې ښکاري. که چېرته په سکرین باندې اپ نه وه نو تاسو د دې خوند کتلی وه، او که چېرته دا تاسو په خپل موبایل کې دا اپلیکیشن انسټال کړئ نو ډېر زیات به مو د خوښې وړ وګرځي. د دې اپلیکیشن ډېر ښایسته کار دی. د ویډیو تر اخره وګورئ. د دې نه مخکې که چېرته تاسو زموږ په ټیکنو پښتو یوټیوب چینل کې نوي یئ، چینل سبسکرایب کړئ. په څنګ کې د بیل آیکن په آل باندې در سره ضرور کلیک وکړئ. دوستانو، د دې اپلیکیشن لینک به تاسو ته په ډسکرپشن کې میلاو شي. دا اپلیکیشن چې کوم دی تاسو ته په پلی سټور کې نه میلاویږي. زه تاسو ته هغه ایپ رافیده کوم چې په پلی سټور کې هم نه وي، خو کار ډېر زیات خوندور وي. دوستانو، په ډسکرپشن کې به تاسو ته لینک میلاو شي یا په اولني کمنټ کې. که چېرته دا ویډیو تاسو د فیسبوک څخه ګورئ نو د ویډیو په ټایټل کې به یا په اولني کمنټ کې د همدې ایپ لینک میلاو شي. دوستانو، دلته کې تاسو ته ښکاري، دلته کې تاسو ته ډېرې خوندورې اپشنې درکوي. دلته کې به تاسو ته ښکاري هر رنګ ښایسته ډیزاین دی، خو زه تاسو ته ټیکس اپشن پکې درښیم. په دې ای باندې کلیک وکړئ. دلته کې بېله بېله ډیزاین تاسو ته راځي. کم ډیزاین چې ستاسو خوښ شي هغه به انتخاب وکړئ. نو بهي زیاتې ډیزاین دي پکې. دوستانو، کم ډیزاین چې ستاسو خوښ شي په هغه ډیزاین باندې به کلیک وکړئ. دلته کې به تاسو اولنی حرف کې چې څه راوستل غواړئ هغه به ولیکئ. لکه زه ای راوستل غواړم، دلته کې افنان راوستل غواړم. افنان راوستل وروسته دلته کې په دې اپشن باندې کلیک وکړئ، نام ورته ولیکئ. دوستانو، د لیکنې رنګ چې کوم دی دلته کې دې ځینې تاسو بدلولی شئ چې په کومې طریقې سره د دې رنګ راوستل غواړئ. مثلا تورې راوستل غواړئ، شینې راوستل غواړئ، دلته کې به لاندې تاسو ته ښکاري. همدارنګه سپینې راوستل غواړئ، خمې راوستلی شئ. بره تاسو ته د ای رنګ درکوي. په ای کې چې تاسو کوم رنګ ور انتخابوئ په دې زیو کې تاسو انتخابولی شئ. په ډېر ښایسته ډیزاین کې بوچه مخکې، نو ډېر خوندور اپلیکیشن دی. کله مو چې د دې ډیزاین انتخاب وکړو دلته کې تاسو ته ضرب نشان درکوي. په دې باندې کلیک وکړئ، په دې باندې کلیک وکړئ. دلته کې تاسو ته وایي اول به یو ایډ ګورئ، په دې باندې کلیک کړئ. نو دوستانو، دلته کې به تاسو ته ښکاري موږ ته یو ایډ رالو. یو ایډ کتو وروسته د بیک بټن وهو. د بیک بټن وهلو وروسته به دلته کې سیټ ولپیپر اپشن راکړي. په دې باندې به کلیک وکړو. په دې باندې کلیک کولو سره دلته کې دوستانو زموږ ولپیپر چې کوم دی هغه په سکرین باندې سیټ شوه. اوس چې موبایل موږ کوم خوا خوځوو نو په دې منځ کې هغه ډیزاین هم یو خوا بل خوا خوځي، تاسو ته به ښکاري. نو دوستانو، په دې کې نور هم ډېرې خوندورې هغه چې کمې دي هغه پکې شته، ښایسته ښایسته ډیزاین شته پکې. نو د دې اپلیکیشن دا کار دی. که چېرته مو دا اپلیکیشن خوښ شوی وي هیله در څخه کېږي ویډیو لایک کړئ. همدارنګه ښایسته معلوماتو لپاره زموږ یوټیوب چینل سره اوسئ. تر بلې ویډیو د لیاله په امان.